مونږ خلکو ته څومره تکلیفونه ورکو، مونږ خلکو ته څومره سازشونه جوړو، مونږ وایو چې یاره دا بل انسان به څنګه په تکلیف کیږي، دته به زه کم ځای کنده کنم چې دی پای کنده کې ورته وشي. او یاد وساته کله چې د بل مسلمان ته کنده کنسته په دغې کنده کې به پخپله پریوځي، کله چې دیم د بل مسلمان ته سازش کو په دغې سازش کې به پخپله ګرفتار کیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې څوک به هم بیمار شو نبی علیه السلام به یې پوښتنې له ورتلو، که هغه کافر و که مسلمان و، که هغه مشرک و که هغه یهودي و. تاسو به ډېر واقعیت داسې اورېدلي چې د یهودیانو بیمار فرسیلم نبی علیه الصلاة والسلام ورغلی دی. نه ابو جهل چې وکتل چې یاره دی خو د هر سړي بیمار فرسیل او تپوس له ورځي، راشه اوس ورسره یو کار کومه ځان یې په زور باندې ناجوړه کو، ځکه دا ورته پته و چې دی به زما تپوس له راځي، نو ځان یې په زور باندې ناجوړه کو او په لاره کې یو کوې وکنسته. د کور ته چې کومه لار راتله په هغې کې یو کوې وکنستو او د پاسه یې پې داسې یو کچه غونته کې سفر وکړ، لښتې مخکې پې کېښودې او بیا یې پې خاوره ور واړوله، کچه غاړې ورله جوړې کړي، نو دی به وایي چې دا لاره ده، نو دی چې څنګه په دې خپه کېږي ښکته به ورته وشي، چې ښکته ورته وشي په تکلیف به شي، په دې کې به ننوځي، یا به بیا موږ د پاسه ورته وکړو نعوذ بالله مړ به یې کړو، موږ به خلاص شو نعوذ بالله. دا یو سازش یې جوړ کړو، ځان یې بیمار کړو، کوې وکنستو. بیا نبی علیه الصلاة والسلام پسې یو کس ولیږو چې هغه ته ووایه چې ابو جهل بیمار دی، هغه خبره کړه ابو جهل بیمار دی. کس ورغی نبی علیه الصلاة والسلام ته وویل عمرو بن هشام چې دی هغه بیمار دی، ابو جهل تماشې له نه ورښکاره کېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل ولې نه راځئ چې تماشې وکړو که نه، چې هغه بیمار دی خو پوښتنې له تله غواړي. نبی علیه الصلاة والسلام را روان شو، ابو جهل خوشحالېده زه چې کوې مو ته کنست دی په دې کې به ورته وشي. چې څنګه په لاره باندې را روان دی فورا جبريل علیه الصلاة والسلام راغی، وی د الله پاک پیغمبره مخکې لاړ نه شي. ولې؟ وی ځکه تا ته په لاره کې کوې کنستی دی، په لاره کې کوې کنستی، سازش یې درته کړه، مخکې لاړ نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام د لارې نه واپس شو. چې واپس شو ابو جهل خبر شو، وی نبی علیه السلام د کور خوا ته را رسېدلی خو واپس روان شو. بیا واپس شو، هغه ډېر زیات وارخطا شو، وی ښه دی زما کور ته رانږدې شو، بیا څنګه واپس شو. دا خبره تېره شو خو رامنډه کړه، چې د کور نه یې رامنډه کړه، دا تېر چې ما په لاره کې کوې کنستی دی، چې رامنډه کړه بس په هغې کوې چې خپه کې خو د پخپله ورته ښکتله. ویې مه کنه د بل سړي په لار کې چېرې ستا به د کوې په غاړه لار شي، رامنډه کړه په کوې چې خپه کې خو د پخپله ورته ښکتله، چې ښکته ورته لاړو د پاسه پې خاورې مورې هر څه ورلو چغې کړې، خلک چې راټول شو، ال ابو جهل کوی ته ورتاو شوی، ابو جهل کوی ته ورتاو شوی دی. خلک راځي رسۍ راوړي خو چې رسۍ ښکته کوي هغه لمبېږي، چې هر څومره اوږده رسۍ راوړي خو چې کوی ته ورښکته شي هغه څه شي لنډه شي. دا د نبي علیه السلام معجزه وه. خلکو وس یې وکړه خو ابو جهل د کوی نه چا راونیستو، ابو جهل د کوی نه نه ایستلی کېږي. خلکو وس یې وکړې، ابو جهل ورته وایي ځان مه ستړی کوئ د ښکتې نه، نور راله تکلیف را کوئ، د پاسې غاړې یو راځئ خاورې را باندې را تاووئ، په خاورو کې خو نیم پټ کړم، نور تکلیف را کوئ، تاسو ما نه شئ ایستی، ستاسو کو ډېر وس یې وکړئ ما نه شئ ایستی. وی څنګه؟ وی ما به هغه څوک وباسئ چې چاته ما دا کوې کنستی، هغې پیغمبر ته ووایئ محمد ته صلی الله علیه وسلم، هغه ما ایستی شي بل څوک ما نه شي ایستی، هغه پسې سوال جواب وکړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ته وویلی شو، وی ابو جهل وی چې ما دې ایستی شي بل څوک مې نه شي ایستی، راشه هغه روباسه. نبی علیه السلام ډېر مهربان و، ډېر رحم دل و، په زړه ډېر زیات نرم و، ډېر زیات نرم و. وی ټیک ده، اگر چې دا کوې د ما ته کنستی و، اگر چې دا سازش د ما ته کړی و، خو زه به یې روباسم، هېڅ خبره نه ده. چې د کوې غاړې له نبي علیه الصلاة والسلام راغی، عمر ابن هشامه روباسم دی خو یو شرط په زما منې، وی یو شرط نه چې څومره شرطونه وایي ټول درله منمه، خو ما د دې کوې نه خلاص کا، دلته مرمه په دې ځای کې اړو خښېږمه، خو د دې ځای نه مې خلاص کا. وی څه شرط دی؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی شرط مې دا دی چې راودې باسم نو په ما به ایمان راوړي، په ما به ایمان راوړي، الله به یو مني، ما به د الله تبارک وتعالی پیغمبر مني، ایمان به راوړي. وی زه یوازې نه دا ټول کوم مې وپته ایمان راوړي، خو ما د دې ځای نه وباسه، ایمان در باندې راوړم، وعده مې در سره ده. دا د نبی علیه السلام معجزه وه چې څنګه لاس مبارک یې ښکته کړو چې ابو جهل چې دې کور کړه بره د کوی نه راوخېږي، چې بره یې راوخېږو که نه، چې څنګه راووته نو نبي علیه الصلاة والسلام ته یې وویل ویې رسل لوی جادوګرې ښه
څه غټ جادو دې کړی و ستا د جادو مقابله نه کېږي ګوره الله تبارک وتعالی چې څوک بېلارې کي که نه د هغه په لار کول بیا ګران دي کم انسان چې الله بېلارې کو که نه د هغه په لاره کول بیا ګران کار دی د ابوجهل چې څنګه د کوی نه یې راوکاږو ډېر ډېر لوی جادوګر غټ جادو دې کړی و غټ جادو دې کړی و الله نو بل انسان ګوره تکلیف چاته ورکو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته سازش چاته جوړ کړ د نبی علیه السلام د کوی د ورته اولو الله پکې په خپله ګرفتار ولا يحيق المكر السيء الا باهله چاته چې د بد تدبیر کو په دې تدبیر کې به په خپله ګرفتار کېږي چاته د کنده کنسته په دې کنده کې به په خپله غورځېږي بل ته کندې مه کنه بل له خپې مه وهه په خپله به رسوا شي او ذلیل بشي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو انسان ګناه کوله او په کجاوه کې دننه کوله دننه تاسو مخکې لیدلي کجاوه باندې به پردې وي یو ډولۍ غونته به وه د خلکو نه دا ګناه په دې کجاوه کې دننه په دې ډولۍ کې کوله په ګوټ کې کوله خو دې ګناه کې بل انسان ته تکلیف ورکول مقصود و نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی به د خلکو په مخ کې باندې رسوا کړي د خو دا ګناه پټه کوله د خلکو نه پټه کوله خو مقصد به دې ګناه کې د بل مسلمان تکلیف کولو الله تبارک وتعالی به دا انسان د خلکو په مخ کې رسوا کړي اگر چې د خلکو نه پټ بل انسان ته تکلیف مه ورکوه بل انسان ته ضرر مه ورکوه د موسی علیه السلام په زمانه کې یو مالدار سړی یو مالدار چې نوم یې قارون دی بعضو علماو لیکلي دي مورخینو چې دا د موسی علیه السلام د تره زوی و بعضې وایي چې نه د تره زوی نه خو هسې رشته داري و دی منافق و په ظاهر کې په موسی علیه السلام ایمان راوړی و خو د زړه نه یې نه و منلی د زړه نه یې نه و منلی او الله تبارک وتعالی ورله بېدریغه مال ورکړی و بېدریغه مال مورخینو لیکلي دي وایي د ده غټې غټې بنګلې وي او د بنګلو دا دروازې چې کومې دي که نه په دې دروازو باندې د سرو زرو کار شوی او په دې کې ملغلرې او جواهرات پې لګولي او په بنګله کې به دا قنادیل ډیوې مونږ چې ورته اوس نن سبا پانوسونه وایو دا راځوړندې ډېر عجیبه عجیبه بنګلې رخ کړې وي په سوونو اوښان په سوونو اسونه تاریخ لیکي وي د اسونو چې کم زینونه و که نه په هغې باندې به دا کار د سرو زرو شوی د اسونو زینونه یې د سرو زرو جوړ دا کار به پې د سرو زرو و غلامان او وینځې دی په سوونو الله تبارک وتعالی ورله ډېر یو بېدریغه مال ورکړی و خو مورخینو لیکلي دي وایي دا مال یې په حرامه طریقه جمع کړی یو درې کاره به یې کول یو کار به یې دا کو سود به یې کو سودخور قارون سودخور دا مال ډېر زیات په سود راټول کړی و د مجبور سړي د پیسې قرض ورکړه هلکه پلانکي تاریخ لپاره بیا لس ډبره پرې راکوي لس ډبره به راکوي ښه چې تاریخ به پوره شو پیسې راکوي یاره ما سره خو نشته ښه پلانکي تاریخ ته به 20 ډبره راکوي بیا هغه تاریخ نشته بیا به 50 ډبره راکوي پیسې به ورو ورو ختي یعنې ده به چې قرض ورکړو پیسې به ورته راتلې او قرض به نه ختمېدو سود خو وي داسې که نه چاله لاک روپۍ ورکړي چې تاریخ به شاټ کېږي نو لس پسې خېږي نو دې ته بیا لږې لږې وصولې او قرض ختمېږي نو ځکه چې په بره روان دی نو یو سودخور و دی سود به یې کو دویم به یې دا کو چې کوم زمیندار به مجبور و مجبوره د هغې نه به د 3 او د 4 کالو په حساب سره فصلونه واغستل ارزان او بیا به پې واپس ګران خرڅول څوم داسې کېږي که نه فصلونه به یې ارزان اخیستل د مجبورو زمیندارو نه نغدې پیسې به ورکړې او بیا به یې پې ګران خرڅول دویم به دا کار کو او دریم دا چې په ناف تول کې به وي کمې ډېر زیات کو په ناف تول کې به یې کمې کو تله به یې نیغه نه ساتله نو په دې یعنې په ډوک بوک باندې مال را جمع کړی و لنډه دا ده مال په دې طریقه ډېر کړی و ډېر زیات مال وله الله ورکړی و موسی علیه السلام حکم وکړو وی د مالدارو نه زکات اخلئ او غریبانانو له ورکوئ د زکات حکم یې وکړو دا خبر ده ته راورسېدو ده وی دا ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس راباندې زکاتونه هم ورکوي ده خو د ځان پته وه که نه چې مال خو الله ډېر مال را کړی دی قرآن کې الله تبارک وتعالی د هغه متعلق فرمایي وی د هغه د خزانو چابیانې به دا لویې ډلې ګرځولې غټې ډلې به د ده د خزانو چابیانې صرف ګرځولې د 1 تن د 2 تنو د 3 تنو د ګرځولو چابیانې نه وي هسې چې چابیانې دومره وي نو دا خزانې به څومره وي بیا پرې خزانو کې دا مال څومره پروت خو ډېر مال یو که نه نو پای کې خو بس لږ زکات نه و پای کې خو به ډېر زکات و نو چې موسی علیه السلام د زکاتو فرمایل چې د مالدارو نه زکات اخلئ غریبانانو له ورکوئ نو ده وویل وی ښه
ایمان خو لږ راوړی دی چې اوس رانه پیسې م اخلي، اوس رانه زکاتونه م اخلي. داسې کېږي ښه مالدار سړي باندې زکات. بعضې مالدار ښه مالداران پکې ډېر زیات شته دی، ډېر مالداران پکې داسې هم شته چې د خپل زکاتو سره ډېر فکر وي، خو اکثر داسې پکې هم وي چې یاره د زکات دا ټکې پې ډېر بد لګي، ته ورته وایې زکات ورکړه دا ټکې پې ډېر بد لګي، او هغې علم حیلې او بهانې جوړوي. زکات به هغې سړي له ورکوي چېرته اشر غوبل له وله راځي، او چې چېرته رانغی که نه هلکه پلانکي غریب له پکې زکات ورکړه که نه هغه مشی دی سړی، هغه اوس غریب نه دی. ما ورته وایي چې پلانکي کار له راشه نه راته راله، دا زکات یې سره نه کېږي، دا ځان له سنبال که سړیا ټیک شي که نه ځان له دې کار کتلی، څوک دله اشر له راځي، څوک دله غوبل له راځي، څوک د دیرې ته حاضري کوي، هغه له به زکات ورکومه او چې نه راځي زکات نه ورکومه، دا زکات یې سره کېږي نه. ځان له سنبال که چې په مخ ملازه باندې زکاتونه ورکوي. زکات به غریب له ورکوي کو تا له راځي او که نه راځي. نو دا زکات دا فرض دی، ګورئ دا ورکول پکار دي. په 1,00,000 کې 2,500 روپۍ دا ډېرې دي، 40 روپۍ دا څه شی دی چې 1,00,000 روپۍ الله درکړي دي، نو دا 2,500 دي پکې نه وي که نه. نو په قارون باندې هم د زکات دا خبره ډېره بده ولګېده، او څوک چې زکات نه ورکوي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي د قیامت په ورځ به دا مال نه دی مال د چې زما مال دی او زما مال دی، الله تبارک وتعالی به د دې نه یو غټ ښامار جوړ کړي. شجاع اقرع حدیث مبارک کې راځي ګنجې مار ګنجې مار، ګنجې به ځکه وي چې د زخرو به ډک ډېر وي، پکه په دې سر کې به دومره زخر وي چې په هغې به ویښته نه راخېږي. دغه ښامار به دا خوله د ده په دې وښکو کې به یې ورکړی، دله به ټکونه ورکوي، ټکونه به دله ورکوي، او دغه مار به ده ته وایي انا مالکه و انا کنزکه، زه په حقیقت کې مار نه یم، ښامار نه یم، زه په حقیقت کې ستا هغه خزانه یم منګول چې دې راباندې کلکې کړې وي. انا مالکه زه ستا مال یم، و انا کنزکه زه ستا خزانه یم، خو تا ته الله حق نه ورکو، الله تبارک وتعالی و زما نه ښامار جوړ کړی، زه په تا مسلط کړی. په میدان محشر کې به دغه مال چې ده ته زکات نه ورکو د یو ښامار په شکل به الله په ده باندې مسلط کړي، مسلط دی وایي زما مال زما مال زما مال، دا مال پاتې کېدونکی دی. ښه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام یو ځل وفرمایل ستاسو خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خو خوښ دی، خپل مال خو خوښ دی که د وارثانو مال خوښ دی. صحابه کرامو فرمایي د الله پاک پیغمبر خپل مال خپلې نو سړي خپل مال خوښ نو د وارثانو په مال څوک څه کوي، زمونږ خو د ټولو خپل مال خوښ دی. د الله پاک پیغمبره د نبی علیه صلات وسلام نه بیا پوښتنه وکړه د الله پاک پیغمبر دا خپل مال پکې کم یو دی او د وارثانو دا مال پکې کم یو دی. نبی علیه صلات وسلام وفرمایي خپل مال خو هغه دی چې د ځان نه خو مخکې ولېږو، د ځان نه چې د مخکې ولېږو دا ستا خپل مال دی، او دا کم چې ستا نه پاتې کېږي دا د وارثانو مال دی چې د الله په لاره کې دې ور نه کړو سبا به مړ شي نو دا چا ته پاتې شو؟ وارثانو ته پاتې شو که نه. د قبر خاوره به دې لا وچه نه چې دلته به حساب کتاب شروع، یو وي دا پلانکې شی زما او دا بل وي دا زما، قبر له ځایتلم نشته دی، دلته به دې په مال باندې جګړې شروع شي. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایه خپل مال خو هغه دی چې د الله په لاره کې دې ورکړو، د ځان نه دې مخکې ولېږو، دکه ستا مال او کم چې دې مخې ته لېږلی دی، او د کم باندې چې دې منګولې کلکې کړې وي دا خو د وارثانو مال دی، هغوی ته پاتې شه، د هغوی شی دی چې اوس پې څه کوي نو کوي به پې نو. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه صلات وسلام فرمایي وایي کله چې انسان مړ شي وفات شي که نه د ده سره د قبره پورې 3 څیزونه ځي، 3 څیزونه ځي. کم ځي؟ مال ورسره ځي، اهل و عیال ورسره ځي، عمل ورسره ځي، دا 3 څیزونه ځي. مال ورسره ځي، مال څه شی دی؟ په کم کټ کې چې اخیستی دا مال دی، دا کم کمبل چې پې د پاسه خور دی دا څه شی دی؟ مال دی. نو چې کله مړی دفن کوئ نو هغه کمبل ته واپس کور ته راوړئ که نه راوړئ؟ هغه کمبل ته هم راوړئ، هغه کټ ته هم راوړئ، مال ته هم واپس شي، اهل و عیال ته هم واپس شي. پلار یې اخیستی هلته په یخو خاورو کې کېږده زوی ترې را روان شي، زوی یې اخیستی په دې یخه یخنۍ کې په دغه یخو خاورو کې کېږدي پلار ترې را روان شي، اهل و عیال ته واپس راځي که نه راځي؟ ډېر خوږ خاوند یې، ډېر خوږه ښځه یې، ډېر خوږ بچی یې، هلته په دې خاورو کې ومنډي او واپس ترې را روان شي. نبي علیه السلام فرمایي مال ته هم واپس راځي، اهل و عیال ته هم واپس راځي، صرف یو شی ورسره پاتې کېږي چې هغه څه شی دی؟ دا عمل دی. دا ورسره دی قبر ته لاړو دی زما مال او زما مال او زما مال او زما مال، دا کمبل در سره هم سبا نږدې په قبر کې وایي څه شي لی دغلته ږدی هسې به یې وایي نه خوري، نو ولې خرابوئ دا کمبل؟ هسې وایي نه خوري، په دې قبر کې هسې ورستېږي، دا کمبل ورسره سرک دی، کور ته یې ترې راوړی، دا خو یې مونږ نه وی کمبل لا اخیستی و د صندوق نه،
داسې ده که داسې نه ده الله په مال باندې منګولې مکله کوئ خبره مې څه کوله نو موسی علیه السلام حکم وکړو وی قارون ته ووایه چې زکات ورکړي قارون ویره ایمان مې راوړی دغه پوره ده که نه سره زکاتونه څه شي اخلي بهرحال موسی علیه السلام ته وویل شو سړی خو لږې ګډې وډې غونته خبرې کوي ظاهر کې خو ځان ته مسلمان وي که نه سړی خو زکات نه ورکوي موسی علیه السلام لاړو ووایه که قارونه الله ډېر مال درکړی دی ډېر زیات مال یې درکړی دی لږ غونته کې زکات یې ورکړي دا د غریبانانو حق دی په دې باندې ستا د مال هېڅ هم نه کېږي بهرحال ده دا خبره ونه منله خو ضد واغستو یوه ښځه یې ولمسوله وایي زه څه پروګرام جوړوم او چې څومره پیسې پکار دی هغه درله درکوم دا پیسې واله خو ته به دومره کرلکار وکړې چې ته به په میدان کې په مجلس کې د خلکو په مخ کې به پاسې او په موسی علیه السلام به بدنامي لګوي دا کار به کوي ښځې وایي زما کار خو پیسې دي چې پیسې راکړي پیسو لپاره خو نن سبا هر سړی هر څه کوي که نه مرګونه پرې خلک کوي نو قتلونه پرې خلک کوي نو دشمني به دې ورسره نه جان پهچان به دې ورسره نه ستا په سر به د بل نه پیسې اخیستې و به دې ولي دومره لاس د خلکو ورځي لاس د خلکو ورځي که نه هلکه تا سره خو بد نه دي کړي ستا سره کمې دشمني ده ستا په سر به یې پیسې اخیستې پیسې څه شی دی دومره انسان چې دا زړه سخت شي که نه د ګټې نه هم سخي بیا ښه هغې سړي ته به ټوپک ونیسي وبه یې ولي ډز وبه یې ولي ولې دې ویشته لکه دشمني دې ورسره وه نالګي دې ورسره وه څه بد دې تې لیدلي نه هېڅ هم نه ولې دې ویشتو هله په 1 لاک روپۍ چا راکړې وي نعوذ بالله پیسو دپاره هر څه کېږي که نه دا ښځې هم پیسې واغستې بهرحال قارون وي یاره موسی علیه السلام د دې خلکو ډېرې بدعملۍ شروع کړي دي بدکارۍ پکې هم زیاتې شوي نور څه هم زیات شوي دي زه یو مجلس لګوم د خلکو ته لږ واعظ نصیحت وکړه موسی علیه السلام ډېر خوشحاله شو چې د قارون زړه لږ سم شوی دی ښه سړي سره خو ډېر فکر دی وایي چې زه لوی مجلس خلک راټولم او ته ورته بیان وکړه موسی علیه السلام خوشحاله شو مجلس ولګېدو ډېر غټ مجلس ولګېد قارون خلک راټول کړی دی موسی علیه السلام پاسېدو بیان یې شروع کړو پلانکی ګناه داسې ده په هر ګناه باندې بحث کوي حتی دې پورې چې چا بدکاري وکړه او شادي شده واده والا سړی و د دې ګورې په شریعت کې سزا دا ده چې دا به وجلی کېږي سنګسارېږي به دا خبره چې وکړه یو سړی پاسېدو وایي هسې موسی خو دا ګناه ستا نه وشي نو بیا موسی علیه السلام خو زما هم دا ګناه وشو ما به هم سنګساروئ په سزا کې پیغمبر او عام کس یو شان دی سزا به ټولو ته ورکېږي وایي ښه خو دا ګناه ستا نه شوي نو تا به هم سنګسارو وي او په دې کې یو جینۍ پاسېده وایي موسی دلته وایي چې زنا بد کار دی او داسې دی ګوره د الله نه هم نه یېرېږي تا خو زما سره دا کار کړی دی په ډک مجلس کې پې تهمت ولګوي تا خو زما سره بدکاري کړې ده او نورو خلکو ته واعظ او نصیحت کوي په خپله دا کار کوي هسې هغه پیغمبر و پیغمبر د ګناه نه پاک دی پیغمبر د ګناه نه معصوم دی ګوره دا خبره یاد وساتئ ښه قبل النبوه بعد النبوه پیغمبر د ګناه نه څه دی معصوم دی نبی علیه السلام فرمایي وایي زه معصوم وم وړوکی وم په مکه مکرمه کې د ټنګ ټکور یو ځای کې مجلس و پروګرام و دا خلک چې د حجرو ته د جړاګانو ډمې راولي که نه نو داسې څه ډمې خلکو راوستي نو هلکان تللی نو زه ورسره هم لاړم چې زه ورسره لاړم په حجره کې ناست وو خو لا ډمې راغلي نه وي پروګرام لا شروع شوی نه و چې زه څنګه کېناستم الله په ما باندې خوب راوستو اوده شومه چې سهار غونته کې ټایم کېده هغې ملګري زه راویښ کړم چې پاس هم ته خو ودی ما ورته چې څنګه چل دی هغه ټنګ ټکور هغه مجلس به کله شروع کېږي وایي چې ختم شوی دی ته لا وده یې نبي علیه السلام فرمایي زه الله د هغې نه محفوظ وساتلم ما هېڅ هم نه دي لیدلي نه مې اورېدلي دي الله وده کړی وم الله پیغمبر د ګناه نه څه وي محفوظ دی هسې نو خبره مې څه کوله پیغمبر خو د ګناه نه محفوظ دی یو عام داعي دی خلکو ته دعوت ورکوي د نیکۍ حکم کوي او په ډک مجلس کې هغه ته خلک وایي چې مړه وایي یو څه کوي بل څه دا د هغه دپاره څومره د درد خبره ده که نه په خپله دا ګناه کوي موږ ته وایي چې مه کوه اوس ما ته یو تن وایي چې مولوي صاحب موږ ته لګیا په خپله دا ګناه کوي نو دا خبره په تاسو اثر وکړي بیا چې په ما کې یو ګناه موجوده او تاسو ته هم چې داسې مه کوئ په خپله به چې مولوي صاحب په خپله لګیا موږ ته خونې کوي دا بیا اثر نه کوي ښه نو موسی علیه السلام ته هغې زنانه وویله موسی په خپله دا کارونه کوي زما سره د بدکاري کړې ده او موږ ته نصیحت کوي موسی علیه السلام وی ای زنانه ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې ته یې پیدا کړې
ستا دې په هغې ذات باندې قسم چې تا ته د ښکلی شکل درکړی دی ته رښتیا ووایې چې یقینا دا کار ما تا سره کړی دی دې زنانه چې د الله نوم واورېد که نه چې ستا دې په هغې ذات باندې قسم وي چې ته پیدا کړې زنانه په رپېدو شوه چې د الله نوم یې واورېد په رپېدو شوه وي موسی ته د الله رښتینی پیغمبر یې خو ما له قارون پیسې راکړې وې چې ته به داسې ووایې ته پاکې ما قارون نه پیسې اخېستې ما صرف د پیسو دپاره په تا باندې تهمت ولګېد موسی علیه السلام زړه ته ډېر درد ورسېدو د قارون په دې کار باندې کله چې ستا په عزت باندې حمله وشي که نه ستا په عزت پسې څوک خبرې وکړي که نه تا زړه ته ډېر درد ورکوي ډېر تکلیف ورکوي چې یو کار در پکې نه یو خلک درته ووایي چې تا دا کړي او تا دا کړي دا سړي ته ډېر تکلیف ورکوي موسی علیه السلام ته ډېر تکلیف ورسېدو لاس یې اوچت کړو وی الله دا قارون تباه کړه الله دا قارون تباه کړه زما په عزت یې حمله وکړه فورا ځمکه کولاو شو قارون پکې دننه د خپو نه یې راونیو قارون چغې کړې خلکو ورته کتل وی موسی ما خلاص کا موسی علیه السلام ځمکې ته وی نور یې راوکاږه چې نور یې راوکاږه نامه یې پورې راوکاږو قارون چغې کړې ما موسی خلاص کا موسی علیه السلام وی ځمکې نور یې راوکاږه نور یې راوکاږه حتی تر دې پورې چې قارون ډوب کو الله یو ځل موسی علیه السلام ته الله تبارک وتعالی فرمایي موسی دا قارون ډېر سپیره شی و ډېر بېکاره سړی و ګوره تا ته بار بار چغې والې چې ما خلاص کا ما خلاص کا نه که نه الله د معاف کېدو نه وکړه ګوره په ما یې تهمت لګولی و ډېر رزیل سړی و ځکه مې نه معاف کوو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل که دې رزیل ما ته یو ځل چغه والې و چې الله ما خلاص کا ما خلاصوم خو ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص کا الله دومره مهربانه ذات دی ښه تو ما ته یو ځل ویلی قارون کرے چې الله ما خلاص کا دی ما نه ځمکې نه بار ته رېستو خو هغه ما ته اواز نه کو تا ته یې چغې والې چې موسی ما خلاص کا او ستا پې ترس نه راته نو تا به وایي ځمکې راوکاږه الله قارون د چا خلاف سازش کړی د موسی علیه السلام الله په خپله رسوا کو په خپله د خلکو په مخ کې باندې ذلیل کو الله د بل چا خلاف سازشونه مه جوړوئ بل چا ته کندې مه کنه په بل چا تهمتونه مه لګوه د بل چا د عزت سره لبې مه کوه الله به دې ګوره په خپله رسوا کې یاد وساته د چا عزت ته خرابو الله به خپل عزت خراب کړي پردی کور دی ورانه الله به خپل کور وران کړي ګوره یاد وساته د بل بچی دی د پلار خلاف کول الله به خپل بچی خلاف کړي ګوره یاد وساته دوه ورونه دي جنګول د خپل ورونو سره په خپله په جګړه شي یاد ساته الله نو حدیث مبارک کې څه من اکل طیبا چا چې حلال روزي خوړله وعمل فی سنة فسنت باندې عمل کو درم وامن الناس بوائقه خلق محفوظ و د تکلیفونو نه خلکو ته تکلیف نه ورکو نبی علیہ السلام فرمایي دخل الجنه د انسان سده جنتی دی الله تبارک وتعالى دې موږ ته د اعمال راولي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين